إنسانيون د نصیحت څخه ډکه کیسه أنتم وقلوب للرحمات بشر تدفعني طيبتهم. محترمو عزتمنو، تاسو دغه واقعه ښه په غور سره واورئ چې صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین څنګه د لاچارو، د مظلومانو، د کمزورو، د سپین سرو، د سپین ږیرو په خدمت کې خپل ځان مخته کاوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د غریبانو، مسکینانو، د کونډانو، د سپین سرو د خدمت لپاره خلک مقرر ول. یو ځلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه فهرست وکاتی، یعنی هغه لیست وکاتی چې د هر ضرورتمن یا د هر کمزوري د پاره خادم لیکل سوی دی چې دا پلانی خدمت و فلانی کوي، لیکن یو سپین سره بډی ده د هغه د پاره خادم نه دی لیکل سوی چې فلانی به دغه خدمت کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فکر سوچ وکړي چې کېدای شي دا چا پر خپله ذمه باندې اخیستی نه وي، نو دا یې وګڼل چې د دا خدمت به زه کوم. دا بله ورځ چې د سهار لمونځ وکړي چې ورغلی دغه بوډۍ دا سپین سري کور ته چې ګوري جاړو هم ول سوي دي، لوښي هم د اوبو ډک دي، ټول کارونه سوي دي. نو د پوښتنه ځینې وکړه چې مورجانې دا خدمت چا وکړي؟ هغې ورته وویله چې خبره نه یم، خو څوک راځي دا اوبه یې هم ډک کړي وي، ځای یې هم جاړو کړی وي، تر اوسه نه هغو ماته نوم راښوولی دی، نه ما د هغه څه پوښتنه کړې. سپین سرې بوډۍ وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا سوچ وکړي چې په سبا ورځ به د سهاره څه وختي ورسم، دا خدمت به زه د سهاره څه د مخه د تهجد په وخت کې ورغلی چې ګوري کارونه ټول سوي دي، هر څه سوي دي، هر څه برابر دي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وګڼل چې سبا به زه د ماخستن سره ځم، دلته به ګورم چې دغه خدمت څوک. دا بله ورځ چې د ماخستن لمونځ وکړي بیا رالی په یو لاره کې پټ کښېناستی په خاطر د دې چې زه وګورم دا د سپین سرې د دا بوډۍ خدمت له څوک راځي. چې نیمه شپه تېره سوله، تیاره وغوړېدله، ګوري یو څوک را روان دی، لڅې پښې دي، په پښو یې هم څه نسته، داسې سوکه را روان دی، د هغه سپین سرې بوډۍ کور ته روان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ولیدی نو ولاړ سو. پوښتنه ځینې وکړه من انت، ته څوک یې؟ د په جواب کې وویل زه ابوبکر یم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر حیران سو. پوښتنه ځینې وکړه چې ای خلیفه رسول صلی الله علیه وسلم، په دومره تیارې کې، په دومره شپه کې را روانې ده دا سپین سرې د دا بوډۍ خدمت له، او په پښو دې څپل هم نسته، چپلۍ دې هم نه دي په پښو، په لوڅو پښو ولې را روان؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل چپل مې په دې وجه نه که په پښو چې هسې نه زما د چپلۍ د اواسه یو څوک ویده وي راکښېني، د هغه په خوب کې خلل پرېوځي، یا زما د دې عمل پته و چاته ولګېږي. سیر صحابه جلد مراول صفحه نمبر 191. عزتمنو تاسو لږ فکر وکړئ، لږ غور خو پر وکړئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې پر دنیا الله د جنت زیری پرکړ، د وخت حکمران دی، هغه د یو بوډۍ د یو سپین سرې خدمت خپل سعادت ګڼي. چې سپین سرې بوډۍ ده، د خدمت څوک نه لري، نو زه ورسم د هغه خدمت وکړم، هغه ته جاړو ووایي، هغه ته اوبه ډکې کړي. ځکه الله د اسمان سلامونه پر رالیږل، ځکه الله په دنیا د جنت زیرې پر کول. زموږ خو د بلې بوډۍ سره پرېږده، د بیبان یو غریب مسکین سره پرېږده، د هغه یو لاچاره خو پرېږده، د خپلې مور و پلار سره، پلار یې سپین ږیری سي، مور یې سپین سرې سي، بس واده وکړي، بالا کډه وکړي، ولاړ سي. دا فکر او سوچ نه کوي چې دا زما مور و پلار د خدمت محتاج دي، دا به څوک کوي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شپې ورځي د یو بوډۍ خدمت ته، دا د ځان لپاره یو سعادت ګڼي، د قبر د رڼا ذریعه ګڼي، د آخرت د درجې د لوړوالي سبب یې ګڼي، د الله د رضا سبب یې ګڼي. خلیفه رسول دی، د وخت حکمران دی، امیر المؤمنین دی. کاش که هغه نسو کولی، څه خو هغه ته ورته سو، څه خو ورنږدې سو، موږ خو د خپل ځان خدمت لا نسو کولی، هغه باندې مې نور لګولي، څه ده چې خپله د یو سپین سري یا د سپین ږیري یا د یو غریب لاچار خدمت. الله جل جلاله دې موږ ته هم داسې جذبې را په نصیب کړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې. بشر تدفعني طيبتهم ليحلقا في دفء النظرات، وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك